بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو ملګرو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په دې دنیا کې مختلف سیستم چلیږي او یو سټینډر او یو معیاري سیستم چې کوم دی داغي په بنیاد باندې انسان چې کوم دی ژوند کوي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده زمونږ د ژوند پیمایشي اله چې کوم دی هغه قرآن دی او داغي مطابق چې کوم دی مونږ خپل ژوندۍ سکو تیرو. نو دغه شانتي د ژوند د هر یو د دنیاوي کار چې کوم دی هم پیمایشي الات دي. لکه مونږ کوو په وایو نو په بین الاقوامي سطح باندې چې کوم دی کم سټینډر او کم معیاري پیمایشي آلات چې کوم مقرر شوي دي، کمی آلې چې مقرر شوي دي، نو پای کې زموږ سره چې کوم سیستم دي هغه کې زموږ سره سی جی اس سیستم دی، ام کی اس سیستم دی، زموږ سره اس آی سیستم دی، اف پی اس سیستم دی. دغه شان مختلف سیستم دي. په ساده الفاظو کې زه دا ووایم کنه، نو داسې لکه اوس مثال په تور مونږ کپړه اخلو نو هغه د غزانه په حساب اخلو. داسې خو نه چې مطلب دا دی چې لاړ شو ماما یو کیلو کپړه راکړه، داسې نه وایو. لکه مونږ چې پیاز اخلو یا لوګان فروټ اخلو یا چرته سبزی اخلو نو هغه د کیلوګانو په حساب اخلو. نو دغه شان د الکتریکل د پاره هم چې کوم دی د میجرمنټ او د داسې شیانو ضرورت دی چې مطلب دا دی د بجلی خو یو داسې شی دی چې دا مونږ صحیح نه او نیس دا کولای شو دا څورته ویرانی ولې شو، بلکې دا چې کله تورانی سي نو دا تاسو کوي ډایرکټ بغما کوي. نو دا یو داسې دغه د انرژي ده چې دا ته مطلب د لاس وروړي نو دا ته خرابای. نو د دې د فار د داسې ټول ضرورت دی چې پاره باندې سیچل کې ته د هغه پیمایش کې نو د هغه لپاره مختلف میټرې چې کوم دي دا جوړ شوي دي او دنیا ته راغلي دي. لکه مخکې براتلو زموږ سره سیخه زموږ سره براتلو امپیر میټر براتلو، اولټ میټر براتلو، واټ میټر براتلو، دغه شان مختلف میټرې براتلي خو هغه بزان لزان لراتلي. وس چې دی وس دنیا ترقی کړې ده او دنیا ایڈوانس طرف ته تللی ده. نو وس دا چل کوي چې زموږ سره دا کم ولټ میټر دی، امپیر میټر دی، او هم میټر دی، دا ټول زموږ سره سدي دا یو میټر ترجمه کړی دي. کو هغه انالاګ میټر دي او کو هغه ډیجیټل میټر دي. نو په هغه باندې مونږ سکو د الکتریکل پیمایش کو. نو ما هم تاسو لنن دا د یونټي کپنۍ یو میټر راوړی دی او د دې ریویو بدرته کوم. نو ګورئ دا زموږ سره د یونټي کپنۍ میټر دی چې د دې نمبر دی یونټي 33 डी پلس. دا د تاسو تخکاری یونټي 33 डी پلس چې کوم دی دا زموږ سره سره دا د یونټي کپنۍ دی ماډل دی. په دې کې زموږ سره تقریبا سلور سیستم مطلب په دې کې زموږ سره سلور ماډل راځي چې په دې کې زموږ سره 33 A پلس دی، 33 B پلس دی، C پلس دی او D پلس دی. چې دا ما کوم غیسته دی دا D پلس دی. نو راځي دا کولاو او تاسو ته د دې فنکشن په اړه کې معلومات درکوم. نو تاسو ویډیو تر اخره پورې وګورئ. دا به داسې راکولاو کوي او دلته تاسو ګورئ ها نور پکې څه نشته. دا به سیټ ټوکم. دا زموږ سره یو یوزر مینول دی چې تاسو ته دا ښکاري. په دې کې ګورئ دا یونټي والا دا زبردست کار کړی چې دا زموږ سره سیچل کړی دی. دا زموږ سره یو سرکټ ډایګرام ورکړی چې مطلب دا په کومه طریقه باندې دا میټر جوړل دا کار کوي. نو که بیا تاسو ته دا میټر خراب شي نو چې تاسو دا ډایګرام وګورئ د دې مطابق تاسو کولی شئ دا میټر څه کولی شئ ریپیر کولی شئ. نو دا پدې کې یو بیسټ اپشن دی. ښه اوس پر راشو دیتا زموږ سره د دې سره دا میټر شو دی خو ګورئ دا پکې شاته څه شي دا پکې کلیپ ته مطلب د جی فون ته کې دی دا څه کولی شي داسې ودرولای شي او ځان ته پیریډینګ څه کولی شي او دا چې دی دا زموږ سره پراپس دي یعنی کنیکټري دي. تاسو ته پراپس هم ویلی شي او کنیکټري ورته هم ویلی شي. دا دلته زه کولاوم تاسو دا ګورئ دا زموږ سره پراپس دي او په دې کې دا ګوشکي ورکړي دا به تر لري کوي. په دې میټر کې تاسو ګورئ زموږ سره سړي دوه بټنې دي. یو پکې دا سلیکټر سویچ دی چې دې ته نوب هم وایي او درې پکې زګونه دي د څه دپاره د کنیکټرو دپاره. او دا پکې څه شی دی دا پکې زموږ سره داسې ایښودی کېږي. دا پکې د دې کنیکټرو دپاره شاته زګونه دي څنګه دا پکې د دې کنیکټرو دپاره شاته زګونه دي وینئ ښه. او دا پکې زموږ سره کنیکټر شوي چې دا به زموږ سره
دغه شانتي لګي ګورئ. ښه وسرالو مونږ ووي په دې کې څه ښه والی دی. ګورئ په دې کې میټرو کې زموږ سره دا ښه والی دی چې په دې کې زموږ سره اولټ هم شته، امپیر پکې هم شته او ریزسټنس یعنی او هم پکې هم شته. مونږ په دغه هم چیک کولی شو. او تاسو ته زه د دې دا کور کولاوم، د دې دا کور داسې کولاویږي. نو تاسو دا وینئ ښه، دا ما دا کور کولاو که دا پې کور دی د پاسه، دا د څه دپاره چې دا راوغورځېږي ستا نه، دا به صحیح سیف وي یعنې محفوظ وي. او دا څه دي، دا زموږ سره میټر دی چې دلته تاسو کتی شئ. دا پکې تاسو ته مو وي جیک شانته کې دی چې تاسو یې څه کولی شئ، داسې ودرولی شئ او ریډنګ پې اخیستی شئ. ښه په بعضې میټرو کې زموږ سره صحیح 9 ولټ بیټري تاسو ته به په دې سکرین باندې تصویر ښکاري، دغه شان 9 ولټ بیټري. په دې کې چې کوم څه دي هغه په دې کې 2 سیلونه لګېدلي. تاسو ته زه دا ځای کولاوم، ګورئ ښه تاسو وینئ. وینئ دلته څه دي، 2 سیلې لګېدلي دي. دغه د بیټرۍ کار ورکوي. دا هم ډېر ښه ښکلی بیک اپ ورکوي او ښه ښکلي په ښکلي طریقه باندې څه کوي، کار کوي. نو 9 ولټ بیټري چې کومه ده هغه هم تاسو ته په دې سکرین باندې ښکاري. په ځینو میټرو کې هغه لګېدلي. ښه نو ملګرو دا وه انباکسینګ د یونټي 33D پلس چې کوم دی ریویو، یعنی تاسو ته مونږ ووي چې دا څنګه ماډل دی او په دې کې څو ماډل راځي. او پر روانه ویډیو کې به د دې فنکشن وایو چې دا به کار څنګه کوي. په دې کې به تقریبا مونږ 3 ویډیوګانې جوړو. اوس مونږ څه ووي، یو ووي چې دا صحیح د دې سره دا پراپس راځي، بل هم ووي چې په دې کې دا 3 کنیکټري څه شي، 3 کنیکټري او دا سلیکټر سویچ پکې، بل پکې صحیح دا لیمپي پکې دی. خو ګورئ رڼا لپاره چې تاسو په رڼا ماڼه کوئ که نه، اوس تاسو پر تیاره کې کار کوئ نو دا یې دا ووهئ. زما سره دا خپل لیټ سیوا دی نو دا ځکه ډېر زیات نه شو کوي. او ګورئ او داسې دا خو پکې د هولډ بټن دی، لکه مطلب ته یو ځای ته لاړې تا ریډنګ واخیستو نو بس په دې هولډ باندې دغه که کلیک که نو بیا به څه شي ریډنګ به ستا سره راشي. نو که استاد ته یې یا چا ته یې ښیي چې دا والې دا ریډنګ دی یا تی تصویر وباسي چا ته یې لیږي. بله پکې اهمه مسله څه ده، دلته لیکلي NCV. NCV مطلب دا دی دا چې کله د دې کې یو اپشن دی، دا به تاسو ته ووایم دا یې NCV. په دې اپشن باندې چې تاسو کله کلیک کوئ که نه، مطلب دا پې راولئ نو داسې شي چې ولټیج بجلۍ ته داسې ورخوا کوي. نو دا زموږ سره څه کوي، اواز کوي. موږ ته پته لګي چې مطلب په دې بجلۍ کې څه شی دی، ولټیج پکې شته دی. نو زه امید لرم چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوي. دا میټر چې کومه دی ما په 15,900 روپۍ د 1915 میاشتې مخکې اخیستی و. دا به اوس ګران شوي. که تاسو ته داسې میټرې په کار وي نو ما ته د واتساپ دا نمبر زه تاسو ته پرېږدم. تاسو په دې باندې زما سره رابطه کولی شئ. مونږ تاسو دا په TCS باندې لیږلی شو. خو د پرایس لحاظ چې کوم دی، مطلب د پیسو، نو دا صحیح اپ ډاون کېږي، مطلب په مارکیټ کې. نو د دې اوس زیات شوي دي ریټونه او سیوا دي. نو تاسو په خپل لوکل مارکیټ کې کوشش وکړئ چې دا ځان له واخلئ او ښه ښکلې کار ترې واخلئ. نو زه به انشاءالله تاسو ته ډېره ښکلې ویډیوګانې په دې باندې جوړوم او داسې چې نور هم د الکتریکل او د الکترانکس کم ویډیوګانې دي هغه به زه تاسو ته ښیم. نو تاسو مهرباني وکړئ ویډیو څه کوئ تر اخره پورې ګورئ چې پوهیږئ پې. ما ریحان چالاک له اجازت راکوي. په لوی الله مسپارم، د الله په امان.